السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو تمنیل به ته پته لګېدلې چې د خان بابا حقیقت څه دی او صادق تورو چې کوم دی والولې خړو دا ټول ډرامې سره د دوی شیر کوم چې کوم دوه درې ډرامې دوی کړې دي او په دې باندې خلک په دې سوچ کې دي چې یاره دوی په اختیار باندې روان شي څنګه تاسو له پته صادق تورو دا به تاسو وینئ لاول دا شارټ کلیپس د ویډیو ګورئ چې یاره په کوم کې دوی غوال کوي نه دا شارټ کلیپس وګورئ. ملګرو دغه شارټ کلیپس هم کتلی چې په کوم کې صادق تورو چې کوم دی دغه ملګری پسې لاړ شي او په هوټل کې چې کوم دی ولدي کور کې بهرحال دا به تاسو کتلي ښه وایرل ویډیو به د فیسبوک د لارې. اوس صادق تورو چې کوم دی بله بیا دویم اپیسوډ د دې ډرامې چې کوم دی راغی دویم اپیسوډ یې په دیره کې راغی د یو بل پهلوان کتلی وي او په لاره کې چې د څوک یو ملګری به وي بهرحال نو راځو چې اوس د هغې کلیپس ګورو تاسو ته زه د دې ټول حقیقت شیر کوم چې یاره د دوی وجه څه ده او دوی دا چل ولیکئ دا اوس وګورئ. دغه کلیپ هم کتلی وي ملګرو چې یاره په کوم کې صادق تورو بل ملګری راولي او خان بابا سره دوی په دغه شي مطلب هغه خپل کومه پیک ډرامه چې دوی کومه جوړ کړې کومه هغه خبرې چې دي دا روانې دي دا خو حقیقت ځکه نشي کېدی چې یاره بس کیمره لګېدلې ده او بس ته راشه مطلب په صادق تورو پسې دغه ملګري دي همدغه ملګری په دغه دایره کې اوس بیا هم ناست دی لکه مثال په طور زما یو ټیم دی زما ملګري دي او هغوی ته زه ووایم چې یاره مثال په طور باندې زه پردې علاقې ته لاړم پردې ځای ته لاړم او تاسو یو ملګری کیمره آن کوي یا په هغه ځای کې ناشنا ملګری دی مثال په طور باندې چې هغه به ما پیژني چې یاره بس زه ورته ووایم چې راشه بس داسې یو خاکه غوندې کوو چې یاره بس تاسو به راشئ ما به د ګریوانه ونیسئ په ما باندې یو دوه درې ګزاره وکړئ او هغه ویډیو به زه داسې سیټ غوندې ټونز راوړم او مطلب دا دی هغه افیکټ یې به وله راوړم کوم چې بلر غوندې شي که نه چې او یاره واقعي ظلم شوی دی دا چلو چې د باچا صادق تورو هغه په کوم کې چې اوله هغه ویډیو د دوی ویل شو د خان بابا نه چې کوم پوښتنه کوي چې یاره خان بابا ته خو به روجې هم نشي نوی لکه تاسو خیال کړی وي خان بابا چې کوم دی یو درز ولور کې داسې سوپې ته راغوځار کړي او بیا بهرحال هغه ویډیو د هغې نه پس چې کوم دی تاسو پته چې بیا هم دی د هغې په تیره کې ناست دی ملګرو دا دوی خپلې پیک کړي یو خبرې یو خاکه وي دا دوی داسې څنګه چې ما وي چې یاره داسې یو ځای ته ولاړ شي یو ملګري وي هلته دوی راغونډ شي بس یاره داسې چل به وکړو او هغه به فیسبوک له چې کوم دی ورکړو لکه څنګه چې تاسو پته ده خلک د ویډیو هغه شارټ کلیپس چې مخې ته راولي خلک وایي چې یاره بس په دې کې په حقیقت کې جنګ شوی دی کنې څوک چې کله په حقیقت کې الله مکه جنګ کوي که نه نو او دې کې ډېر ملګري د خان بابا هم دا ګیلې کوي چې یاره ګوره ستا دومره غټ عزت تعالی الله درکړی دی فخر پاکستان ته ویلی کېږي او د دې باوجود چې کوم دی دا ډرامې کې خو بهرحال دا دوستان دي ملګري دي نو کله کله پکې داسې مذاق هم ښیي نو ډېر ملګري چې کوم دی په وټساپ باندې د هغوی د لینک د دغې ویډیو رالېږي چې یاره د فیسبوک د لارې چې یاره دا دوی وهل کړي دي او بار بار د صادق تورو د والو خوړو دا چل داسې وشو دا داسې وشو دا سیستم نشته او ډېر ملګري چې کوم دی کنزل کوي په کمنټسو کې د صادق تورو ته نورو ملګرو ته نو ټولو ملګرو له خوا چې یاره د کنزلو د چا سره کار نه وي ځکه هر سړی په خپل کور کې مور خور لري خو بهرحال خبره دا ده چې یاره دا پیک خبرې دي لکه مطلب دا دی د دې کې حقیقت هېڅ هم نشته دا ټول هسې د انټرټینمنټ لپاره دی چې یاره مطلب خلک په دې باندې څه مشغوله شي او بس ذهن ته څه راشي چې یو یاره هغه صادق تورو بیا ووهو صادق تورو بس یو پهلوان ناست دی بیا یې وغربو بس داسې یو پیک خبرې مطلب څنګه چې ما وایي د خاکې یو شکل به ورکړو چې یاره دا بس یو خاکې دي داسې هېڅ هم نشته نو ملګرو که ویډیو مو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ مخکې شیر کړئ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.